دې کې به د راسره ټوله کونه پرته ده. اوس زه ګورم ته زما نه څنګه ځان بچ کړې. که د دې عمان نه ته ما نه لاړې که نه بیا ته ماته ووایه. ستا کوسته موروغ یم تا ته ګوره ته ما تښتې د سوشل میډیا نه. یو ځل مې دا دواړه بیا په لایو راغلي په لایو کې هغه رد بد وایي. ټول نه مخکې خو راته وایم که ماشومان څوک در سره وي هغه مه ګورئ، ځکه دی چې یو بل ته څه ویلي دي نن د باندې هغه پوره اورم. مینو خان ورسره د زاهد ارمان د دې کوم مسله چې وه د مخکې نه روانه وه خو اوس هغه حد هم کراس کړی دی. نو ګورئ چې مخکې څه وایي. یو ځل مې پرې کېنه مړه اوسه پورې به دې کونه ورکوله ستا کوسته خوروغ یم. اوسه پورې خور دې ولې طلاقه شوې ده؟ خور دې ولې طلاقه شوې ده؟ خور تپوس وکړه بېغیرتو. دا هغه جینۍ ده کوم چې وایي زموږ یو سټرانګ فیملی ده، وایي زموږ کوم خاندان چې دی ډېر زیات عزتناک حیادار دی. اخو اوس پته لګي چې لکه دا په ټیک ټاک کم غول خوري هغه تاسو وینئ. نو ګورئ مخکې یو بل ته څه وایه د سم واورئ. په برغن باندې ته ناسته وي پارټ نمبر روم صحیح ده را بهر یې که ته چې پښتون نه پیدا یې ته به دغه ویډیو اول خو دې راباندې ده. زاهد ارمان ورته وایي چې ستا ما سره ویډیو دا د 5 نمبر روم په هغې کې چې ما تا وایي څه کړي دي وایي ویډیو به زه راښکاره کوم. نو دا ورته وایي چې ته دونه نر یې هغه راښکاره کړه. دغه الزام ولګو چې دا داسې سیکس کوي داسې سیستي په هغې خو د کونه راپېده چې در باندې لاړم اف آی آر مې را باندې کو کوني اوس ګوره صرف پهلوانم سبا به زه مردان ته درځم او ته به مو اوس راځې پهلوانم. الریډي په دې کیس کې یو اف آی آر شوی دی په زاهد ارمان باندې. مینو خان او دیو چې کوم مسله وه د سعودي نه چې بیا کله زاهد ارمان راغی نو مینو خان ولګېد او په دې باندې په مردان تاڼه کې یو اف آی آر هم درج کو. هغه اف آی آر له تر اوسه پروت دی. دیو بیا خپل منځ کې رضا شوي وو خو اوس بیا څه واقعیات داسې مخې ته به راغلي وي چې دا دواړه بیا وران شوي دي. نو د هغې د سببه چې کوم دی یو بل ته کنځل رد بد هغې بیا شروع کړي دي. اوکې د درې نه ستا د مور هغه درې جوړه به کوس چې کوم دی که نه او خور یې دله طلاقه رالېږله ورشه د خور ته پوښتنه وکړه چې ستا خور ولې طلاقه شوې ده؟ ستا خور طلاقه شوې ولې ده؟ د طلاق کړې وروره ستا خور طلاقه شوې ولې ده؟ زاهد ارمان ته هغه دا وایي چې ستا خور چې کوم ده هغه طلاقه شوې ده. دا ولې طلاقه شوې ده دغه خبرې کوي. یعنې زاهد ارمان خور څه به طلاقه شوي څه قیسې روانې دي. بس خدای دې په موږ باندې رحم وکړي. زموږ دا کومه معاشره چې ده هغه ټیک ټاک داسې حد ته ورسولی لکه تاسو دا لایو زه یو نیم ټایم ګورم نو دا کومه بې شرمي چې ده د هغې خو څه انتها نشته. لکه داسې بې شرمي به نه وي چې هغه دی هغه یو بل سره کړي نه څوک یو بل ته وایي شا ښکاره کو څوک داو لکه صرف په دې ټیک ټاک کې دا د ځان ښودلو د آپشن باندې پابندي ده که نه که دغه چرته وینو چې لا دا به پکې هغه څه روان وي. ډېر زیات بد حل روان دی، ډېر زیات خراب معاملات نن سبا په ټیک ټاک روان دي. بس الله تعالی دې په موږ رحم وکړي او الله دې موږ کم عزت پرده چې ده هغه وساتي. دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاوي کړو. الله حافظ.